پښتو ژبه، کلتور او متلونه زموږ هویت، زموږ ویاړ. ولې موږ پښتو ته دومره ارزښت ورکوو؟ پښتو یوازې ژبه نه ده، دا زموږ د تاریخ، هنر او دودونو انعکاس دی. هره خبره پکې د ژوند یو حکمت ښکاره کوي او زموږ قومي وحدت ته وده ورکوي. وایي چې بخپل عمل د لارې مل دی، ګاو څه چې کرې هغه بریبې. دا متلونه زموږ د ژوند اصلي لارې ښيي. متلونو زموږ ژوند څخه زده کړې منعکس کوي او زموږ د ویاړونو ښکاره کولو حالتونه دي. راځئ ټول یو ځای د دې خزانو ارزښت ولټوو. وایي مار ته په لستوڼي کې ځای مه ورکوئ. د چا دروازه مه وهه په نوک، ستا د به وهل شي په څو. ژرنده که د پلار ده هم په وار ده. وایي اسانې نالول چونګو خوند پښې پورته کړي. انسان تر کاني سخت تر ګل نازک دی. چې وی غواړی په خوله وبی خوري به څه. بل من چپه شو. بنده اریان خدای پر مهربان. بوج د اختره خلاص دی. بې زحمته راحت نشته. بې عقل دونه په بل نه کوي لکه په ځان. پښتو او پښتون کلتور زموږ اصلیت څرګندوي. که خپلې ژبې او عاداتو ته ملاتړ ورنکو، نو زموږ راتلونکي نسلونه به خپل هویت هیر کړي. ژبه یوازې د خبرو کولو وسیله نه ده، دا زموږ د وګړیتوب سند دی. راځئ پښتو مو زده کړو، خپلو ماشومانو ته یې وښیو او د کلتور ساتندوی شو. یوه کلمه، یو متل او یو دود زده کول د پښتو ژوندی ساتلو لپاره ګټوره هڅه ده. د دې ویډیو سره خپل نظرونه شریک کړئ، پښتو ته خدمت وکړئ او خپل دودونه وساتئ.